د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د برېښنا د یوې شبکې په جوړېدو سره نږدې 2000 کورنۍ ته برېښنا چمتو شوې ده. د برېښنا شرکت ویان ویلي دا شبکه د ملالۍ میوندۍ له سب سټیشن څخه کښته او لوړ میوند ولسوالۍ ته غځېدلې ده چې 25 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی او 2500 پیرودونکو ته به 4 میگا واټه برېښنا برابر کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د وخت په تېرېدو سره به یې ظرفیت تر دې نور هم لوړ شي. د یادونې وړ ده چې د میوند ولسوالۍ اوسېدونکو د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو څخه مننه کړې او ویلي دي چې د برېښنا د دې شبکې په جوړېدو سره د بې برقۍ ستونزه په بشپړ توګه حل شوې ده. د نیمروز ولایت سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د شامپو جوړولو د یوې سترې کارخونې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د معلوماتو له مخې د شامپو دا تولیدي کارخونه د 150,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده چې په ورځني ډول د 50 ټنه تولیداتو وړتیا لري. د یادې کارخونې د پرانیستو په مراسمو کې دغه ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس هم ګډون کړی و او په یاده غونډه کې یې ویلي دي چې د سرپرست حکومت په راتګ سره د هیواد داخلي تولیدات ډېر شوي دي او حکومت هم په دې برخه کې ډېره پاملرنه کوي. راپورونه وايي په بدخشان ولایت کې د اورلګیدنې له امله شاوخوا 60 دوکانونه سوځېدلي دي. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان هم رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 3:30 بجې د دغه ولایت د کشم ولسوالۍ په بازار کې د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوې ده. د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې پرون د خپل راتلونکي کال لوبیز پلان اعلان کړ. په یاد پلان کې ویل شوي دي چې د نورو هیوادونو ترڅنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغانستان سره هم 3 لوبلړۍ ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون چهارشنبه دغه هیواد جنوبي سیمې او د سیمې ته سفر کړی دی او په دغه بندري سیمه کې له عام وګړو او پوځي چارواکو سره کتلي دي. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه سره بمباري کړې ده او هلته د غلو دانو ګودامونه هم ویجاړ کړي دي. زيلنسکي په دې ټینګار کړی دی چې په تور سمندر کې د غلو دانو د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین په اودسې سیمه کې د ژمي سړې هوا، واورو او توپانونو هم 12 تنه وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي.